عزتمنو دا نن سبا هر طرف ته آفتونه سیلابونه دي خو ماشاءالله خلک مرستې کومک او مدد هم کوي خو د یوه شي کمی هغه دا چې د غریبانو مسکینانو د دې د عزت خیال پکې نه ساتلی کېږي ټیک دی ته خیریه بنسټ والا یې ته یو ټرسټ والا یې تا ته خلکو پیسې درکړي دي مال یې درکړی دی د دې دپاره چې ته یې ولګوې هغو ته ورښکاره کړې خو هغه په یو داسې انداز او طریقه سره باید وکول سي چې د یو غریب مسکین تحقیر پکې نه وي د هغه عزت پکې مجروح نه وي ضروري نه ده چې هر ځای کې ویډیو او هر ځای کې تصویران دي وي الله جل جلاله فرمای یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى چې ای ایمان والاو تاسې پر چا باندې احسان ما اچوئ ایذا تکلیف مو ورسوئ د هغه چا رقم چې هغه خپل خیرات او خپل صدقې برباد کم څوک چې خپل مال د خلکو ته د ښکاره کېدو دپاره مصرف کوي ګوره دا یو رقم ایذا ده یو رقم تکلیف دی چې د یو چا زړه نه غواړي چې په ویډیو کې ځان راولي د یو چا زړه نه غواړي د هغه زنانې په تصویر کې راسي او ته هغو ته د ایذا او تکلیف ورسوي هغه مجبوره دی هغه د مجبورۍ څخه ناجایز او غلطه ګټه اخلي په یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایي چې درې کسان داسې دي چې قیامت په ورځ به الله د دې سره خبرې نه کوي د هغو دپاره به دردناک عذاب وي د قیامت په ورځ یو هغه څوک چې پیسې در بجلکو کښته وي او هغه څوک چې هغه نیکي وکړي او بیا احسان باندې اچوي او دریم هغه څوک چې هغه خپل شی په درواغو قسمونو سره خرڅوي نو په کار دا د عزتمنو چې موږ په دې کې ډېر خیال وساتو او ځینې هغه کسان چې هغه د امداد حقداره نه دي د مرستې حقداره نه دي خو د هغه باوجود دی اخي دا خلک چې د الله څخه وویرېږي دا د غریبانو د مسکینانو د غمڅپلو حق دی چې هغه تاوانیان سوي دي په دا سیلاب کې تاسې باید د هغو پر حق باندې ډاکه ونه وي